د پاکستاني پوز د خپلو اتو پوځیانو وژل کېدا تایید کړې ده. سلامونه د تان میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. د پاکستان پوز تایید نن ومنل چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستاني طالبانو د مشر حافظ ګل بهادر د جنګیالۍ په برید کې 8 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستاني پوز ادعا کوي چې د حافظ ګل بهادر ډله په افغانستان کې میشته ده او پوز به د افغانستان د ګواښونو پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. د پاکستان پوز په بیان کې لیکلي چې د شنبې په سهار د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پوزي اډې د ټي ټي پی لس وسلوالو د پوز پر یو مهم مرکز برید وکړ. د پوز په وینا برید کوونکي له چاودېدونکو توکو ډک خپل موټر د دې پوزي اډې مخ ته وچاوداوه. د پاکستان پوز وايي د کمپ ساتونکو وروسته له هغه ووژل شول چې موټر بم وچاودېده او دیوال یې ونړاوه. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان پوز ویلي چې ساتونکي په خپل مقاومت سره د یوې ډېرې خطرناکې پیښې مخه ونیول. تر دې مخکې د پاکستان پوز او رسنیو د 3 پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. ورځپاڼې د وژل شوو پوځیانو عکسونه هم خپاره کړي دي. د دوشنبې د ورځې په برید کې په وژل شوو 7 تنو پوځیانو کې یو ملیشه و. 2 سیمهییزو چارواکو رویټرز ته وویل چې پوز دا اډه چې د برېټانیا د استعمار په دوره کې جوړه شوې وه د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد کارول کېده او شاوخوا د خلکو کورونه دي. وسلوالو د پاکستان پوز ته د کاري ګزار ورکولو په خاطر 2 چاودنې وکړې. دوی وايي لومړنۍ چاودنه د دې لپاره شوې وه چې د احاطې دیوال ونړوي څو نور وسلوال اډې ته ننوځي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. د تازه خبرونو لپاره د تان میډیا یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بل ویډیو د الله پامان.